کړی دی دا زمونږ دی که نه، نو د هغو غوندې صرف یو صورت راوړئ، خپل ټول هم فکران را وبولئ، یوازې الله پرېږدئ، نور مو چې له هر چا نه زړه وي مرسته وغواړئ. که تاسې رښتیني یاست نو دا کار وکړئ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. خو که تاسې دا کار ونه کړه او یقیني ده چې هیڅکله به یې ونه شئ کړای، نو وویرېږئ له هغه اور نه چې د هغه خس خاشاک به انسانان او کاڼي وي چې تیار کړی شوی دی د حق د منکرانو لپاره. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. او ای پیغمبره، کوم خلکو چې په دې کتاب ایمان راوړ او ښه عملونه یې وکړل، هغو ته زیری ورکړه چې د هغو لپاره داسې باغونه دي چې تر لاندې یې ویالې بهیږي. د هغو باغونو میوې به په شکل کې د دنیا میوو ته څیرمه وي. کله چې کومه میوه د خوراک لپاره هغو ته ورکړل شي، نو هغوی به ووایي چې همدغسې میوه له دې نه مخکې په دنیا کې موږ ته راکړی شوې وه. د هغو لپاره به هلته ډېرې سپېڅلې ښځې وي او هغوی به هلته د همیش لپاره اوسیږي. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هو الله لدينا هیڅ کله شرم نکوي چې د میاشي یا لدينا هم د کوم زیات حقیر شي مثالونه راوړي. کوم خلک چې د حق خبرې منونکي دي، هغوی د دې مثالونو په لیدلو پوهیږي چې دا حق دی چې د هغو د همغه رب لخوا راغلی دی، او څوک چې منونکي نه دي نو هغوی د دې مثالونو په اورېدلو دا وینا کوي چې له داسې مثالونو سره د الله څه سروکار دی. په دې شان الله په همدې یوه خبره ډېر خلک په ګمراهۍ کې اخته کوي او ډېرو ته سمه لاره ښیي، او په ګمراهۍ کې هغه کسان اخته کوي چې فاسقان دي. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هغه کسان چې د الله عهد د ټینګ تړونو وروسته ماتوي، الله چې د کوم شي د پیوندولو امر کړی دی هغه غوڅوي او په ځمکه کې فساد خوروي. په حقیقت کې همدا خلک زیانکاران دي. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تاسو څنګه له الله سره د کفر چلند غوړه کوي؟ په داسې حال کې چې تاسو بې روحه وي، هغه تاسو ته ژوند درکړ، بیا همغه تاسو ساه اخلي، بیا همغه دوهم ځل تاسو ژوندي کوي، بیا د همغه لوري ته تاسو ورګرځېدل دي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. فما غزات دی چې هغه ستاسو لپاره د ځمکې ټول شیان پیدا کړل، بیا یې پورته خواته توجه وکړه او اسمانونه برابر کړل او هغه د هر شي علم لري. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا
الدماء قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. او بیا لکشان هغه وخت په زړه کړ چې کله ستا رب پرښتو ته ویلی و چې زه په ځمکه کې یو خلیفہ پیدا کوونکی یم. هغه عرض وکړ ته په ځمکه کې داسې یو څوک ټاکي چې د هغې نظم خراب کړي او وینې تویې کړي. ستا له حمد و ثنا سره تسبیح او ستا لپاره سپېڅلې ستاینه خو همدا مونږ کوو. الله وفرمایل زه پر هغه څه پوهېږم چې تاسې پرې نه پوهېږئ. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لهغه وروسته الله آدم ته د ټولو شیانو نومونه وښودل. بیا هغه پرښتو ته وړاندې کړل او ویې ویل که ستاسې دا ګمان صحیح وي چې د کوم خلیفه په ټاکنه کې به نظم وران شي نو د دې شیانو نومونه وښیئ. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. عرض وکړ له نیمګړتیا نه پاک خو یوازې ستا ذات دی. موږ خو صرف دومره علم لرو چې تا موږ ته راکړی دی. په حقیقت کې په هر څه پوهېدونکی او د هر څه علم لرونکی له تا پرته بل څوک نشته. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الله آدم ته وویل دوی ته د دې شیانو نومونه وښیه. کله چې هغو ته د هغو ټولو نومونه وښودل نو الله وفرمایل ما تاسې ته نه ویلي چې زه د اسمانونو او ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهېږم چې له تاسې نه پټ دي. څه چې تاسې ښکاره کوئ هغه هم ماته معلوم دي او څه چې تاسې پټوئ پر هغو هم زه پوهېږم. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. او کله چې موږ پرښتو ته امر وکړ چې د آدم په وړاندې سرونه ښکته کړئ نو ټولو سرونه ښکته کړل خو ابلیس انکار وکړ. هغه د خپلې لویۍ په غرور اخته و او د نه منونکو له ډلې څخه شو. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. او بیا موږ آدم ته وویل چې ته او ستا ماینه دواړه په جنت کې اوسېږئ او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خورئ خو دې ونې ته پام مور ګرځوئ که نه نو په تېرې کوونکو کې به وشمېرل شئ. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. په پای کې شیطان دوی دواړه هغې ونې ته په لمسولو زموږ د امر له مننې واړول او له هغه حالت نه یې ویستل چې هغوی پکې وو. موږ امر وکړ چې اوس تاسې ټول له دې ځایه کوز شئ. تاسې یو د بل دښمنان یې او ستاسې تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوګنه او هملته ژوند تېرول دي. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نو آدم له خپل پروردګار څخه څو کلمې زده کړې او پروردګار یې د هغه توبه قبوله کړه. بېشکه چې هغه لوی توبه قبلونکی او د رحمت څښتن دی. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم